علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په خپل موبایل کې د واتس اپ تصویر دپاره، فیسبوک تصویر دپاره، مطلب د هر شي دپاره دا رقم نومان به څنګه جوړو. ګورئ داسې مطلب عبدالمتین که څه وایي داسې ښایسته مطلب داسې دغه به څنګه ورسره وکړو. نو اسانه کار دی ملګرو، په خپل موبایل پلی سټور له به ورسئ. کله چې خپل موبایل پلی سټور له ورغلاست هلته به سرچ کوئ یا مطلب پیکس لاب، دا پیکس لاب به راواړوئ. دا دې ګوره یا به دغه اردو ډیزاینر دا راواړوئ. نو په اردو ډیزاینر کې مطلب ډېر ښایسته دغه لیکل کېږي. راځئ ملګرو دا دی اردو ډیزاینر یا پیکس لاب، په دا دوه کې به تاسې یو راواړوئ. ګوره په دا کې اردو ډیزاینر کې بیخي ډېر شانس دی. دلته به راسئ اول دا نیو ډیزاین، دا چې ګورئ تاسو د هر شي لپاره جوړوئ. فیسبوک شو، واتس اپ سټیټس شو، انسټاګرام ریل شو، انسټاګرام دغه شو، دا بل هم انسټاګرام دی، پینټریسټ دی، یوټیوب تمنیل دی، یوټیوب چینل آرټ خط، ټویټر دی، فیسبوک پیج دی، فیسبوک ریل شوله، فیسبوک سټوري شوله، فیسبوک ګروپ شو. مطلب د هر شي لپاره چې جوړوئ. چلو زه د یوټیوب لپاره جوړوم. یوټیوب له راغلاست، زه جوړوم یوټیوب تمنیل میکر. یوټیوب تمنیل میکر مطلب چې هر شی تاسې دلته ورکوئ، هر شی چې لیکئ هغه لیکو. زه دلته لیکم عبدالمتین. سی دا چې کله ورکړئ ایډ ټو ډیزاین دا بیا پرول، دا چې کله پرولئ نو اوله ته به تاسې دا رقم راوړئ. اوس خو پونټ غلط دی راوینئ، دا پونټ به تاسې پرې بیا چې به دا کې هغه خوښ هر پونټ ډېر لیکنې پونټونه پکښې وي، هر یو چې تاسو خوښ هغه پرولی شئ. نو زه راځم دا پروم، غټولی هم شئ، کوچنی کولی هر ترتیب مطلب ورکولی شئ، که غټوئ که کوچنی کوئ. دلته چې کله راغلاست رینډوم دا پروئ، دا رنګونه بدلوي، دا یو دوه هر رنګ چې مو خوښ بس هغه پسې یې کړئ. دا صحیح دی. بیا دلته راسئ ډیسلیکټ ایډ نیو، دا شیپ به پروئ. ګورئ دا په دغه کې هر یو ورچوئ. ګوره صحیح دا ورچوئ. دا بل راځئ دلته بیا جلا ډیزاینونه دي، بیا هر ډیزاین چې تاسې خوښ هغه بیا دلته ورکولی شئ. د مثال په طور زه دا ورکوم، تاسې بیا غټ کړئ. ګوره نو بیا به دا نامه پر مطابق صحیح شوه. څلوېښت ځله غټ کړئ. دا به لاک کړئ. دا ځای چې مو پرولئ دا لاک صحیح شو. دا لاک شوله. اوس راځئ ډیسلیکټ دا بیا پروئ، بیا دا پسې پروئ، بیا دا شیپ له راسئ، بیا دا بل خط پسې پروئ. دلته بیا نور دغه درکوي چې هر یو ورچوئ. دلته بیا بل دا له راسئ، دلته بیا نور شیان ورسره درکوي چې هر شی مطلب برابروئ بیا هغه درکوي. دلته بیا نور دی. ګوره دا ږیرو، برېتونو، سرو، خولۍ، دا بیا نور دی مطلب خط مت باندې ږدئ. دا بیا داسې، دا بیا ګوره دا لیکي دي نه، دا ډېر ښایسته لیکي او رقم یې دا یو ځای ورکوم، دا بل شی پسې ورکوم، دې سره یې پسې ورکوي. دا شوه سوشل میډیا، یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام، مطلب هر شی چې ورکوئ. زه دلته یوټیوب ورکوم. یا بیا سره کوچنی کوی هم شئ، داسې هم ورزوی شئ، داسې هم ورزوی شئ، هر څه هم پکولی شئ. بیا دلته راشئ دا پسې پروئ،
سوشل میډیا پاکستان د پاکستان جذبه شي دا شوه دا بیا دا سټیکران دي دغه نو په دې کې تاسو هر شی ورکوئ مطلب هغه تاسو دلته ورکولی شئ دلته ګوره ګیلري پیک دلته بیا تصویر هم ورکولی شئ نو د هغه رقم